د افغانستان د ښکلاو ډک یو بل ولایت خوست دی. قدم وهما د خوښۍ غشی می بلاس کې دی پیغام وهما ما مجاهد افغانستان صدقه د شمع ما مجاهد افغانستان صدقه د شمع د خوست ولسونه د مینې او اخلاص ډک او پر وطن او خاورې مین خلک دي. دوی د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو او مشکلاتو سره د خپل هیوادنۍ مینې له مخې د خپل وطن سره مینه کړې او د وطن د آبادولو او چارو سمبال په برخه کې یې بې دریغه هلې ځلې کړي دي. خوست یو غرنی او په سرحد کې پروت ولایت دی چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه یې تل په میړانه ساتنه او پالنه کړې او هیڅ غلیم ته یې د غیر قانوني کړنو اجازه نه ده ورکړې. د خوست امنیتي وضعیت اوس الحمدلله د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونه یې په پوره ډاډ او اطمینان د ولسونو په چوپړ کې دي. د خوست والي مولوي محمد نبی عمري د یاد ولایت په هکله داسې وایي. زه تحدیثا بالنعمت باید دا ووایم چې دا د الله تعالی په موږ باندې خصوصي نعمت دی د خوست په ولایتي اداره باندې چې د والي نه ونیسه تر عسکره پورې د ټولې ادارې د ټولو ارګانونو تر مابینه هماهنګي ده، تفاهم ده. که چېرته په یو ځای نه ځای کې خدای نخواسته د عملیاتو ضرورت شي، د تصفیې ضرورت شي، ټول په یوه مشوره باندې په یو تفاهم باندې مخته ځو. هیڅ مشکل د موږ د امنیتي ارګانونو یا مثلا د لوا سره حتی د یوې ادارې سره هم نه لرو. ټول په یو امیر باندې او په یو قانون په یوه لایحه باندې متفق یو. دا د خدای تعالی نعمت دی، موږ شکر ادا کوو. د خوست نجیب او شریف ولسونه هم د امنیتي ځواکونو کړنې ستایي او له دوی سره د هر راز همکارۍ ډاډ څرګندوي. امنیتي وضعیت په خوست کې ډېر ښه دی. د اسلامي امارت چلول تقریبا یو 8-9 میاشتې کېږي. امنیت یې بیخي ډاډمن دی. خلک د شپې تلاګ راتلاګ کوی شي، ورځې خیاسې کوي، د شپې هم تلاګ راتلاګ کوی شي. امنیت چې دی بیخي ښه دی. د خلکو همکاري چې ورسره نه وي هېڅکله د حکومت نشي بریالی کېدلی چې یوه هدف ته یو کوم مشکل وي یا کوم ځای کې ستونزه وي ځان ورسوي. د خلکو همکاري چې ورسره یې دی په اسانۍ ډول کولی شي چې هغه دې ته دی ځان ورسوي. کله چې امارت اسلامي راغلی دی تر اوسه پورې امنیتي وضعیت په خوست کې بیخي برابر بیخي ښه دی. مردم زیاد خوش است که مجاهدین امنیت اومده، جنگ گم شده، خونریزی گم شده، زیاد مردم خوش است. دلته موږ راوتلي شپې تقریبا 10 بجې دي د امنیت په خاطر او دلته خلک ستونزې ورته جوړې نه کړي او موږ د دې په حق کې راوتلي یو چې دې ته موږ پوره ډاډمن امنیت ونیسو. امنیت ډېر ښه دی الحمدلله. موږ د خوست امنیتي ځواکونو څخه ډېر خوشحاله یو چې دلته مقصد موږ لپاره یې ډېر ښه امنیت نیولی او موږ خوستوال ډېر په ښه شان سره دلته او تفریح ته راځو او خپل وخت تېروو. بل لور ته د خوست ولایت امنیه قماندان له موږ سره د خوست ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې داسې وایي. په دې کې که ووایم چې د خوست ولایت به انشاءالله یو لامثاله ولایت وي چې د خوست په ولایت کې ټولې ادارې په همغږۍ کې کار کوي. کله چې داسې یو وخت وي چې موږ عملیاتو ته ضرورت وي د خپلې رهبرۍ محترم والي صاحب سره موږ په تماس کې کیږو او د دې سره په څنګ کې ملي امنیت هغې سره موږ په تماس کې کیږو، یو تر بله همکاري او همغږي کوو. اوسه پورې موږ داسې یو موضوع نه لرو چې په هغې موضوع کې د ملي امنیت یو کور کړی وي ولایت د نه وي خبر، یا د قومندانۍ یو کور کړی وي ولایت د نه وي خبر، او یا د قومندانۍ یو کور کړی وي ملي امنیت د په جریان کې نه وي خوستی شوی. موږ ټول څومره ارګانونه چې دلته موجود دي د خوست په ولایت کې همغږي لرو الحمدلله. د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري او همغږي په خوست ولایت کې د ښه او خوندي امنیت فضا رامنځته کړې او هیڅ مجرم دا جرأت نشي کولی چې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کړي. کوم ځای راغلی؟ څه مشکل خو به نه لري امنیت؟ د موټر تلاشي کې خفه کېږي خو به نه دغه ځای ته یې مخته کړي. په خوست کې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د خپلو وطنوالو په چوپړ کې دي او خپلو هیوادوالو ته د لا ښه او خوندي امنیت ډاډ ورکوي. مخالف دی وی هر څوک سره قلم وهما